سلامونه درنو لیدونکو وحید الله زیار یم په دې هیله یم چې تاسو به روغ او جوړ وئ د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس ته پخیر راشئ درنو لیدونکو تیر درس کې مو د خبري او تولیدي ټلویزیوني راپورونو بیلګې وکتې نن د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 18 درس ده په ننني درس کې په هغه 8 نقطو باندې بحث کوو چې په ټلویزیوني راپور تر کار وړاندې باید ټلویزیوني راپورټر ورته پام وکړي درنو لیدونکو د ټلویزیوني راپور د 18 درس لپاره لاندې اهداف ټاکل شوي دي لومړی محصلان د غوره ټلویزیوني راپور جوړولو لپاره چمتو کول دوهم محصلانو ته د بریالي راپور په موخه د مهمو ټکو ښودل دریم محصلانو ته د بریالي راپور په موخه انګیزه ورکول د ننني درس په پای ته رسیدو سره باید چې موږ دغه اهداف ترلاسه کړای شو د یادو اهدافو په ترلاسه کولو سره به لاندې د توقع وړ پایلو ته ورسیږو لومړی محصلان به د غوره ټلویزیوني راپور پر جوړولو وتوانیږي دوهم محصلان به د بریالي ټلویزیوني راپور اړوند مهم ټکي زده کړي دریم محصلان به د بریالي ټلویزیوني راپور اړوند انګیزه واخلي او تشویق بشي درنو لیدونکو له ځان سره 10 ثانیې فکر وکړئ او ووایئ چې هغه کوم ټکي دي چې پر ټلویزیوني راپور تر کار وړاندې باید راپورټر ورته پاملرنه وکړي ستاسو له فکر او ځواب څخه مننه راځئ چې په اړوند 8 نقطو باندې بحث وکړو درنو لیدونکو مخکې له دې چې راپورټر په راپور کار پیل کړي باید چې په بشپړ ډول په موضوع وپوهیږي او له هر اړخ څخه یې ځان ډاډه کړي راپورټر باید د اړوند نومونو ځایونو او نیټو په تړاو پلټنه وکړي دا هر څه هغه وخت ښه ترسره کیدلی شي چې راپورټر له خپل کار سره مینه او علاقه ولري داسې چې په علاقې سره اړوند خبرونه حالت او مسایل تعقیب کړي راپورټر باید ځان دولتي مامور فرض نه کړي چې د سهار له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو دفتر کې پاتې شي او له هغې وروسته ځان ته بشپړ رخصت ورکړي خبریال باید کله هم ځیرتیا له پامه ونه غورځوي او هره شیبه د پلټنې تعقیب او نویو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه وکړي د انټرنیټ او ټکنالوژۍ په ننني دور کې د معلوماتو ترلاسه کول او پر مسایلو باندې ځان پوهول څه سخته خبره نه ده که تاسو د کومې موضوع په تړاو انټرنیټ سرچ کړئ له لسګونه سرچینو څخه به معلومات ستاسو مخې ته کیږدي راپورټر ته پکار ده چې د لا دقت په موخه د یوې موضوع په تړاو له مختلفو سرچینو څخه معلومات ترلاسه کړي لټ راپورټران اکثره وخت د موضوعاتو په تړاو په لومړۍ سرچینې بسنه کوي په داسې حال کې چې دا سمه نه ده دوهم دا چې راپورټر باید د نویو معلوماتو د چنولو توان ولري تاسو ممکن د راپورټر په توګه ډیر معلومات ولرئ یا ترلاسه کړئ خو دې ته مو باید پام وي چې دا ټول مهم نه دي هغه معلومات چې راپورټر یې د مختلفو موضوعاتو په تړاو شیبه پر شیبه ترلاسه کوي باید چڼې کړلی شي چڼ کول په دې معنا چې معلومات باید د ارزښت او مهموالي له اړخه وتلل شي هغه معلومات چې مهم دي وپیژندل شي او له نامهمو هغوی څخه بیل کړل شي که موږ د معلوماتو سرچینې ته نظر وکړو له موږ سره د معلوماتو په چڼ کولو کې مرسته کوي یعنی هغه سرچینې چې ښه مخینه لري او باوري دي تر ډیره ممکنه ده چې معلومات هم دقیق او د باور وړ وي نسبت هغه سرچینو ته چې باوري ژورې او مشهوري نه وي درنو لیدونکو دریم ټکی اخلاقي معیارونه دي چې باید راپورټر یې په پام کې ونیسي راپورټر باید د راپور موضوع او معلومات وسنجوي چې په څه ډول او له کومه اړخه خلکو باندې اغیز کوي ښه اغیز کوي او که بده همدارنګه هغه انځورونه چې په راپور کې راوړل کیږي باید دقیق پام ورته وشي راپورټر باید په دې ځان وپوهوي چې اړوند انځورونه څومره زړه بوږنونکي دي او څومره ورختیی پیښولی شي راپورټر باید د شته او ترلاسه کیدونکو معلوماتو دقت ته پام وکړي داسې چې د یو څه یا یو چا په تړاو برسیران او دروغجن معلومات خپاره نه کړي راپورټر حق نه لري چې له اسنادو شواهدو یا د محکمې له پریکړې پرته یو څوک مجرم معرفي کړي تر هغې باید د داسې اشخاصو درناوی وشي او بېځایه جرمونه او تورونه ورپورې ونه تړل شي ځکه ممکنه ده چې دوی بېګناه وي
ممکن تاسو ته به خلک د ځینو نورو خلکو په تړاو ډیری خبرې کوي او هغه به درته ملامت ښایي، خو راپورټر ته باید چې یوازې د خولې خبرې ونه مني او تل باید داسې حالاتو کې ثبوتونو پسې وګرځي، ځکه ممکنه ده چې اړونده کسان به یو او بل سره شخصي حسابونه او مسایل لري. درانو لیدونکو، څلورم ټکی چې تلویزیوني راپورټر باید ورته پام وکړي هغه په ژبه برلاسۍ ده. راپورټر باید پر ګرامر پوه وي، یعنی هره کلمه پر خپل ځای داسې وکاروي چې مخاطبان ترې سم او دقیق مفهوم واخلي. د ګرامر سربیره باید چې راپورټر مناسب او ښه غږ هم ولري، داسې چې کلمې ښې ادا کړلی شي، په ټوله کې جملې او پروګرامونه ښه ولوستلی شي څو د خلکو خوښ شي. د دې سربیره راپورټر باید د راپور د کیسې د وړاندې کولو لپاره مناسب توري او کلمات ولري، داسې کلمات چې روان، ساده او د خلکو ترمنځ رایج وي څو خلک یې په لومړي ځل اورېدو سره معنا ترلاسه کړای شي. که تاسو د تلویزیوني راپورټر په توګه هر څومره ښه موضوع هم ولرئ خو چې سمه یې ونه لیکئ او سمه یې وړاندې نه کړئ د مخاطبانو نه خوښیږي او نه یې ګوري. پنځم مهم ټکی دا ده چې باید راپورټر د ښې مرکې کولو هنر ولري، یعنی په دې باید فکر وکړي چې څنګه کولی شي د راپور لپاره ښې سرچینې وټاکي او له هغوی سره ښې مرکې وکړي. له ښې او پر ځای مرکې څخه هدف دا ده چې راپورټر باید په دې وپوهیږي چې خلک څه غواړي یا په راپور کې د څه شي کمی ده. همدې ټکو ته په کتو باید له مرکه کیدونکي څخه داسې پوښتنې مطرح کړي چې اړین او د ضرورت وړ معلومات ترې ترلاسه کړي. د ښې مرکې لپاره باید چې ښه او مناسب مرکه کیدونکی وټاکو، یعنی داسې کسان باید د مرکو لپاره وټاکو چې موضوع ورپورې تړاو ولري او په اړونده برخه کې ښه وپوهیږي. د دې لپاره چې د مرکو لپاره مناسب او وړ کسان ومومئ، له مرکې وړاندې ورسره خبرې وکړئ څو پوه شئ چې آیا دغه کس د مرکې لپاره مناسب ده او که نه. درانو لیدونکو، که څه هم غوره حالت دا ده چې تاسو په یوه وخت کې یو کار ترسره کړئ او نور هیڅ مزاحمت درته ونه شي، خو ننني ژوند چاپیریال او چارو ته په کتو تاسو اړ کیږئ چې په یو وخت کې د څو کارونو د ترسره کولو او تعقیب وړتیا په ځان کې پیدا کړئ. تاسو به لیدلی وي چې په یوه وخت کې مختلفې خبرې روانې وي. دا به مو هم تجربه کړي وي چې د یوې موضوع د پلټنې پر وخت مو مخې ته نورې مهمې خبرې او مسایل راغلي وي. له چاپیریال سره د ځان د عیارولو په کار کې د پرمختګ او د غوره سوژو موندنې لپاره باید چې راپورټر په یوه وخت کې څو کارونه ترسره کړي. د موضوعاتو د پلټنې پر وخت که نوي او ښه موضوعات پر مخ ورځي باید مخ ترې وانه ړوي بلکې پر هغوی هم کار وکړي. درانو لیدونکو، اووم ټکی دا ده چې راپورټر باید نوښت او بدلون منلو ته چمتو او تیار وي. که وګورو ورځ په ورځ په ټکنالوژۍ او همداسې د ژوند په نورو اړخونو کې بدلونونه راځي. ټول بدلونونه به ممکن ګټور او ارزښتمند نه وي، خو بریالي انسانان اړوند بدلونونه او تغیرات وار له مخه نه ردوي. په نننۍ ټولنې کې د پرمختګ لپاره تاسو اړ یې چې شته او راتلونکو بدلونونو سره ځانونه عیار کړئ، نوي هنرونه زده کړئ او په دې ډول مخکې لاړ شئ. ځینې وختونه ان د سختیو زغمل او له سرخوږیو سره د ځان عیارول تاسو کامیابولی شي. اتم یا وروستی ټکی چې راپورټران باید پر راپور د کار له پیل وړاندې ورباندې فکر وکړي دا ده چې کوم کارونه په کوم وخت کې ترسره کړي. په دې معنا چې راپورټر باید وخت ته دقت وکړي. خپل کارونه باید داسې پلان کړي چې په ټاکلي وخت یې په منظم ډول ترسره کړای شي. بریالي خبریالان تل همدا کار کوي. وخت په ژورنالیزم کې خورا مهمه مسئله ده. که په وخت خپل کارونه ترسره نه کړئ، نورې رسنۍ او راپورټران یې ترسره کوي او له تاسو سیالي ګټي. درانو لیدونکو، د ټلویزیوني راپور آنلاین کورس 18م درس په همدغه ځای پای ته رسیږي. په اړونده درس کې مو په هغه اتو ټکو باندې بحث وکړ چې راپورټر باید په راپور د کار له شروع مخکې ورته پام وکړي. د اړونده درس لپاره له دغه سرچینو او مخازونو څخه استفاده شوې ده. که د ننني درس په تړاو پوښتنه او یا هم نظر لرئ، د پوښتنو او تبصرو په برخه کې شریک کړئ. له توجه مو ډیره مننه.